بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو د پولیټیکل ساينس د بي اس د کورس نه یو بل لیکچر سره درته حاضر یم د نن ټاپک دی پبلک اډمنستریشن نو موږ مخکې د پولیټیکل ساينس هغه انټروډکټیو لیکچر چې وی نه ویلو مو چې د پبلک اډمنستریشن د پولیټیکل ساينس یو سب ډیسپلین دی مطلب دا چې د دویم جنګ عظیم نه پس چې کله پولیټیکل ساينس د لمنه ډیره پراخه شوه نو د هغې نه پس د پولیټیکل ساينس نه برانچونه پیدا شو او هغه برانچونه په خپله اوس په یونیورسټو کې ایز ا ډیسپلین او ایز ا سبجیکټ پړاویږي هغې کې یو د پبلک اډمنستریشن دی دا لیټن ورډز دي ایډ اینڈ منسټر دا ایډ اینڈ منسټر اټ مینز ټو لوک افټر د پیپل د خلکو دیکبال کول نو دا د لاتیني ژبو د دې دوو ټکو نه ایډ او منسټر نه دا جوړ شوی دی اډمنستریشن اټ مینز ټو لوک افټر د پیپل او definition چې موږ د پبلک اډمنستریشن کوو نو بیا موږ په کې دا وو چې پبلک اډمنستریشن is a subject which deals with the management of the people affairs د خلکو سرګرمۍ چې کوم دي او کارونه چې کوم دي هغه مینیج کول نو مینجمنت او اډمنستریشن سره ریلیټډ دی د دې په پته اوس دا څه کورس کوي که موږ وو چې په پبلک اډمنستریشن کې هاټ ټاپکس دي اټ کورس د پلانینګ نو ګوري داسې به لکه یو اډمنستریشن دي داسې به یو سټیټ دي چې هلته به پلانینګ نه وي پلانینګ هم به شی دی ټو میک پلانز فار د امپروومنټ فار د ډیولپمنټ نو پلانینګ کوي سیکنډ ارګنایزیشن دی لکه ټو ارګنایز د اکټیویټیز ود ان انسټیټیوشن په هر اداره کې ارګنایزرز یې نه چې هغه ارګنایزرز اکټیویټیز چې کوم دی په یو ترتیب سره په یو طریقې سره ارګنایز کوي سټافینګ دا دی که نه چې لکه ګورئ څنګه چې یو ډیګري کالج دی او هغه ډیګري کالج چې د 20 ګریډ په یو پروفیسر یو هغه پرنسپل د 19 ګریډ به دومره وي د 18 به دومره وي د 17 به دومره وي که نه او دومره به بیا چې کوم دی کلاس 4 وي دومره به کلیریکل سټاف وي نو دا ټول سټافینګ چې کوم دی دا د حکومت نه د یو ډیګري کالج دپاره شوي که نه دغه شان په سبجیکټ وایز هم چې د انګلیش په دوره ټیچرز وي د میتھس په دوره وي د بایو په دوره وي نو دا ټول سټافینګ چې دی نو دا په ریپبلک اډمنستریشن کې دننه دی دا د دې هغه میجر ټاپک دی یو ډایرکټینګ نو ډایرکټینګ څنګه چې په انسټیټیوټ کې یو ډایرکټر وي او هغه دا ټول اکټیویټیز لا یو ډایرکشن ورکوي هر یو سټاف ممبر لا یو ډایرکشن ورکوي نه هغه په یو هغه ته ډایرکټر ویل شي ډیرو ادارو کې پرنسپل دا رول پلی کوي چېرته ورته چې کوم دی نومونه اخیستی شي نو دا ډایرکټینګ چې کوم دی نه دا نو چې لکه مطلب دا دی یو ښه ډایرکټر به کوم وي افیکټیو ډایرکشن به څنګه وي نو دا ډایرکشن چې دی او ډایرکټینګ نه دا په دې کې دی کوارډینیشن ګورئ کوارډینیشن په یو اداره کې په یو سټیټ کې دننه د ادارو منځ کې کوارډینیشن یا په یو اداره کې دننه د خلکو منځ کې کوارډینیشن نو کوارډینیټر د دې لپاره ساتلی شوی چې کوارډینیشن کوي که نه چې کوارډینیشن نه کېږي لکه د دې ګورئ اسان مثال او ښکلی مثال دا دی که نه چې زموږ په ملک کې اکثر داسې وشي چې یو ښکلی سړک جوړ شي یو ښکلی سړک جوړ شي د هغې نه پس وایي که ګیس یا د اوبو یا د بجلۍ کنیکشن را روان دی د هغې لپاره بیا سړک وکړي نو دا سړک چې بیا خرابېږي د هغې لپاره همدا ادارو میاست کې کوارډینیشن نشته که نه یا یو سړک جوړ شو او د هغې په دواړو سایډونو ته پیسکو والا راشي او کمبې ولګوي کمبې ولګوي یو کال پس هغه سړک ډبل کېږي هغې بیا کمبې لرې کړي بیا خلکو ته بجلي ومړي بیا کمبې په نورو ځایونو ولګوي په څومره غټ تکلیف هم دی قوم د پیسې زیان ده که نه که د ادارو منځ کې کوارډینیشن وي نو دی چې کله سړک جوړو نو د هغې نه مخکې به چې کوم دی نو د سړک د ادارې به دغه ته ویلو پیسکو والا ته چې تاسو را کمبې لګوئ نو دا دومره لرې ولګوئ چې بیا موږ سړک ډبل کوو چې تاسو ته مسله نه وي موږ ته هم مسله نه وي نو دا کوارډینیشن ده کوي نو کوارډینیشن او کوارډینیټینګ ډېر زیات عام څیز دی دا پبلک اډمنستریشن یو ښه ټاپک دی او ورسره ریپورټینګ دی لکه څنګه چې د لاندې نه ریپورټینګ کېږي که نه خلک چې موږ څنګه وو ډي سی وایي ریپورټ ورکړو کمیشنر له او ډي آی جي ریپورټ ورکړو آی جي له نو ود ان انسټیټیوشن او ګورنمنټ لیول باندې فیډرل لیول باندې که صوبایي لیول دی په هر باندې ریپورټینګ چې کوم دی نه چلېږي که نه یو وزیر اعلی وایي ریپورټ ورته وایي چې ماله په هفته کې دننه ریپورټ راکړه نو دغه ریپورټینګ چې کوم دی نه دا هم په دې کې راځي او بجټینګ نو بجټینګ نه بغیر چې څنګه لکه هر یو اداره ده او د هغې خپل بجټ وي که نه د هر یو ادارې بجټ وي د فیډرل ګورنمنټ خپل بجټ دی د پرایویټ خپل بجټ دی د ډسټرکټ وایز خپل بجټ دی د تحصیل خپل بجټ دی نو بجټ د را روان کال لپاره د ریونیو او د ایکسپنسز هغه حساب کتاب لګول دي څومره پیسې به راځي د کوم ځای باندې راځي په کوم ځای باندې به لګي اوس ګورئ یو پبلک اډمنستریشن یو پرایویټ اډمنستریشن نو پبلک او پرایویټ اډمنستریشن دواړو کې دا فرق دی که نه چې پبلک اډمنستریشن از د سټیټ کنټرولډ اډمنستریشن هغه اډمنستریشن کوم چې سرکاري ادارو کې د سرکار په لیول باندې د سرکار کنټرول کې
پرایویټ ایڈمنسټریشن هغه ایڈمنسټریشن دی چې لکه اټ از مینجمنٹ within a private company or enterprise چې پرایویټ بزنس دی نو دا غي مینجمنٹ او ایڈمنسټریشن خو مخامخه د هغه کمپنۍ او د هغه ادارې مشر سره یې نه پرایویټ ایڈمنسټریشن دی these are دا چې کوم دي ایڈمنسټریشن and politics like both are closely related د دې یو بل سره تعلق دی تعلق ځاسې دی چې ګورئ دا خو د یو حکومت ایڈمنسټریشن لکه یو وزیر اعظم د خیر ایڈمنسټریټر دی نو نیکسټ کاغه 15 کال خپل ملک خو چاړو چې سورټارم دی یا سلور کال یا سورج دی بار یو ملک چې هغه خو چاړي هغه بل بل د ووټ ورکړي نه ورکړي نو پالیټکس ریلیټډ دی کنه یا نن موږ عمر یادو ټول دنیا عمر یادې نو عمر ولې یادې هی واز د ایور بیسټ ایڈمنسټریټر اف د ورلد نو د ایڈمنسټریشن او د پالیټکس یو بل سره تعلق دی دا چې کنه اټ شود بی ډیموکراټیک نو ډیموکراټیک هغه ایڈمنسټریشن دی چې په کوم ایڈمنسټریشن کې په مشوره باندې کار کوي لکه مطلب دا یو وزیر اعظم دی په مشوره کار کوي او یو وزیر اعظم دی هغه د فرعون په شان سره خپل منی یو ډیکټیټر دی سیول ډیکټیټر دی نو دغه چې کوي نو دغه بیا ډیکټیټوریل ایڈمنسټریشن دی نو هغه ویل دی په کار داسې ایڈمنسټریشن وکړ دی چې په هغه کې ډایریکټر دی که پرنسپل دی که وزیر اعظم دی که وزیر اعلی دی چې په مشوره باندې کار وکړي نور خلکو لا سپیس ورکړي د نور خلکو مشوره واخلي ویمني او د هغې پر ځان باندې کار وکړي د هغې د خیر لپاره کار وکړي صرف د خپل ځان لپاره نه نو دا د پبلک ایڈمنسټریشن څه ته وایي د دې میجر ټاپکس دي میجر ټایپس دي دا به لیکچر کې بل لیکچر کې به بل موضوع سره شو.